او قیامت پورې ټول مسلمانان د هغه پریشانی او د هغه خفګان تلاوت کوي موږ او تاسو یې وایو خو موږ او تاسو یې پوهېږو نه ځکه وجه دا ده موږ خو د قرآن په شام نه ورځو که نه ځکه قرآن کې څه پیسې میسې نشته دی د قرآن په ترجمه کې په درس کې څه خیر پکې نشته دی نو موږ داسې ډېر شوقیان د قرآن د ترجمې نه یو مونږ خو وایو چې بس پیسې وي روپۍ وي چې کم کار کې روپۍ بس هغې طرف ته زمونږ توجه لږ ډېری او قرآن ترجمه خو داسې اضافي غوندې یو شی دی که چېرته ملا په جومات کې کول یو 15 منټه وکې ونوته او که چېرته ډېره وجو بس پاسو زوبتې زما او ستا ایمان خو دغه دی نو مونږ په قرآن باندې پوهېږو نه هسې تش تلاوتونه کوو د طوطي ګردان دی یاد کړی یم دی بس د اول نه وال اخره پورې تلاوتونه یې کوو معنی او مفهوم باندې یې نه پوهېږو دا زمونږ د ایمان کمزوري ده پکار دا ده چې هر یو مسلمان هغې ته د قرآن کریم ترجمه او تفسیر او وضاحت د اول نه وال اخره پورې ټول یاد وي لږ سوچ او فکر پکار دی ته مسلمان یو غیر مذهب ستا نه د قرآن د آیت په باره کې تپوس وکړي او تا ته ترجمه نه وي یاده دا د شرم مقام دی که نه دی او موږ د خلکو د قرآن سره مینه او محبت لیدلی دی کله ناکله موږ د قرآن کریم درس په دې وجه باندې پرېږدو چې د خلکو د قرآن د درس سره محبت نشته راشه پرېږده که چا کې لږ ایماني غیرت وي هغه به ووایي چې مولانا صاحب دا درس دا ترجمه ولې بنده شوې ده او چا کې ایماني غیرت نه هغه خوشحاله په دې باندې چې مولان خلاص شو جومات کې به لګیا او قرآن کته قرآن پورته الله دا وایي رسول الله دا وایي ښه ده چې خلاص شو نو زمونږ او ستاسو ایمانونه لږ کمزوري دي نو موږ په دې باندې پوهېږو نه